د انسان د ټولو نه خطرناک دشمن څوک دی؟ د دې په باره کې علماء کرام فرمایي د انسان دوه غټ دشمنان دي. اول شیطان، دویم د انسان خپل نفس. شیطان د انسان خارجي دشمن دی، نفس د انسان داخلي دشمن دی. او مونږه کچرتا سوچ او فکر وکړو د ټولو نه لوی خطرناک دشمن هغه داخلي وي، نو زمونږه د ټولو نه لوی خطرناک دشمن هغه زمونږه خپل نفسونه دي. وګوره د شیطان د دشمنۍ متعلق الله پاک فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان چل ولا، د شیطان مکر، د شیطان پریبا دا کمزور دی. لیکن د انسانانو د نفسونو چل ول پریبا هغه متعلق فرمایي ان کیدکن عظیما. نو د نفسونو مکر چل ولا هغه ته الله پاکا عظیم ډیر لوی لفظ استعمال کړلو، او د شیطان مکر چل ولتا الله پاکا ان کید الشیطان کان ضعیفا ضعیف لفظ استعمال کړلو. بیا په شیطان باندې دا عظیم لوی ګناه چې دا الله پاک په دربار کې ګستاخی وکړله، د سجدې نه انکار وکړلو، سبب یې څه شی و؟ سبب داو د شیطان خپل نفس شیطان مجبور کړل په دې خبره باندې چې د الله پاک په دربار کې ګستاخانه طریقې باندې وایي خلقتنی من نار وخلقته من طین. معلومه شوله چې دوی خطرناک دشمن هغه د انسان د پاره د خپل نفس ته دا د شیطان نه په څو چند باندې خطرناک دشمن دی د انسان د پاره. ځکه خو الله جل جلاله فرمایي ان النفس لاماره بالسوء، نفس ډیر امر کون کې د په ګناه سره. نو الله پاک په دربار کې دې خبرې په باره کې سوال پکار دی چې د نفس ته چل ول، د نفس ته مکر و پریبنا مونږه محفوظ وساتي.